السلام علیکم. زه یم عبدالصمد پښتو ټیکنیک له طرف نه. امید ده چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله یئ. موضوع کې به دوستانو ما تاسو ته نن یوه ویډیو راوړې ده چې تمنیل باندې هم تاسو ته ښکاري چې د تالې د ماتولو اسانه طریقه. دا موږ څنګه کولی شو؟ تاسو طریقه مثلا د سړي نه یو تاله لګېدلې او دې ته چابي درنه ورکه شوي یا بل څه نو هغه تاله به تاسو څنګه کولاوئ؟ مثلا تاسو وایئ چې موږ یې ماته کړو، تاسو یې څنګه په اسانه طریقه ماتوئ؟ هیڅ دغه پکې نه، دقت به پکې نه وي، نو پوره اسانه طریقه ده. نو تاسو راځئ زما سره دا ویډیو وګورئ، انشاءالله بیا ماته کمنټ وکړئ څنګه تاسو ویډیو ولګېدله. مګر دا یوه چې ده دا اوس تاله شوله، دا اوس تاله شوله، دا موږ څنګه ماتوو؟ نو تاسو به داسې چل وکئ، تاسو له پکار دي داسې پانې، دا خو په هر کور کې پکې نه دی، نو دا پانې تاسو له دوه پکار دي چې دا در صحیح ده. نو بیا به داسې چل وکئ، دوه پانې هم دا کړي او تاله به مثلا تاله دروازې ته، دا دروازې ته تاسو چې درښیمه نو تاسو به داسې چل وکئ چې تاله دروازې ته او کارځي ته یې که نه تاسو به څنګه ماتوئ؟ دا به داسې مثلا تاله ده، تاسو به داسې چل وکئ چې دوه پانې به والئ. دا یې اسانه طریقه ده. یو به دیز کې ورکئ، دا بله په دیز کې دیز کې ورکړئ، دغه شان ته سوري د طرف ورکوټی دی، نو دغه شان طریقه شولې صحیح ده، اسانه طریقه دی. دغه شان چل به وکړئ، دغه شان تاله کې هم چې دا دغه ورکړئ، د پانې دواړه نو په دې باندې لږ زور تاسو دغه کړئ، نو دې دا داسې شوله، په دې باندې به داسې لږ زور وکړو، صحیح دی. تاسو بس ګورئ دا اوس کولاو شوله، صحیح ده. دا چې تاله اوس ماته شوله، دا به داسې شوله، نو اسانه طریقه یې ده، صحیح ده. نو ملګرو دا د تالې د ماتولو اسانه طریقه وه، صحیح ده. امید ده چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، نو لایک یې هم کړئ او شیر یې هم کړئ او چینل هم سبسکرایب ان شاء الله تاسو ته برابر شي.